پوښ اوس د تلوی تحقیقات او تفسیرات مفسرین کرامو کړی پانی ولیو باسا وکانت علیه او دا پانی د موسی علیہ السلام من جلد حمار میت د مړ خر د سرمن نه جوړی وی او دا مقدس دی او نو د مقدس دی تعظیم پکار دی نو پانی دیو باسا او په بل راشه دا مریدان چې دی د پیرانو په محله کې او داغي کوڅه کې او داغي دربار کې خپل لګرځي ولی ادب کوي دا زه ورته دلیل دی انک بالواد المقدس طوا تپ مقدس واده د طوا کې ولاړې پڼې دی وباسا د مقدس دی تعظیم او احترام کې دا زه ورته دلیل دی دا چا ویل تانوی سه ویل دی دام نه سبا خلک وای چې سیفیان مجتهدین شو د قران نه استدلال کوي دا تانوی سیب کړي دي کدا د اجتهاد دا وای د اجتهاد دا داول تانوی سیب کړي دنو بچا سه به زګه کوي کاغه مقلد غزم مقلد او کاغه مجتهد وزم پنره مجتهد پوښي په خبره باندې اوس په کې د ناتوانان د ځان لکه تړي را تړي چې موسی علیہ السلام ته خدای تعالی ویل چې پڼې او باسه او په بل راځه او نبی علیہ السلام ته ویل پښپا د معراج چې پڼې مو باسه او پڼو سر راځه چې ستاده پڼو د خورونو د عرش برکتی شي قبح الله واضعها چا چې دا روایت جوړ کړی دی خدای تعالی دې په بدرنګ کې عبدالحی لکنوی سے وای ها ودا نشتا ودا چا د ځان نه لکه تړلې دا عرش د الله څومره بهترین مخلوق دی څومره عظمت ورته حاصل نو دا چا د ځان نه منګړ جوړ کړی دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې تلوش په د معراج د مهانی په کور کې وو پانی هلته چرته وي خوب نه مبارک پاسولو براق راغو سوري کو بوتلو څوک به یو حدیث کیو خي چې هغه پڼو کې تللی څوک به یو قول صحابیو خي چې هغه پڼو کې تللی اکثر د ناتخوانان د غزي ډیر ګری د بعضي مقررین په غوګ لاس کې دی وخت کې غوګ تر ورسي او چې څه غری بس غری او دا کم چې ورته ناشتي هغه ته چې دام وای چې پښو راغه ولوي او خوړه هغه دې ته وای سبحان الله دې ته منځ ها یو فوټو چتی کې زمکه نه ګوري نه چې دا څه غری د ځان نه دا شزونه جوړ کړی دی احکام شریعت بزان توالی احکام شریعت د احمد رضا خان سیب کتاب دی احمد رضا خان بریلوی سیب کتاب دی باغی کې په دغه روایت چې څوک وي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د پڼو سره په عرش راغله او صخره دنیا پکړي سخت جرح پکړي دا او بیا هم چې د ځان د بریلیان وای دي دا شی په ناتونو کې وای او مقررین هم وای منبرونو باندې او چې به اصلاح کې بیا په ځان پیریان راولي او د محمد زمان غم جنس ابن منی ولی هغه مومن به کې داخل دی خدای دی پیغمبر دی صحابي دی مجتهد دی سره یو به علم شاعر هغه شعر چې د قران او د حدیث او د فقه حنفي په ټول برابر دا شعر ز قدر کو که یو شعر د دینه خطا ویلی عالم هم نو زمیدار سړی دی ما سره ویډیو درته به وخم په سره په کول په سر کړي زمیدار سړی دی بسم الله سمونی شي ویلی خاوي بسم الله الرحمن الرحیم وای او دا یو شعر زی اصلاح کوم زما شیخ اصلاح کوي نو ته سوې د کافر شوی ولی هم د غم جنس شعر نه مانی زه غم جنس نه ونم تیرا باندې شعرونه مانی هم جنس نه په خدای منم نه په پیغمبري منم پدې منم یو مسلمان یو مقلد یو امیر سره و بس خشیر ویلې خدي چې غلط ویلې غلط نه او د عالم حق دی چې دی به د شاعرانو اصلاح کوي دی به د خونانو اصلاح کوي دی به د عوامو اصلاح کوي دا نه چې یو شعر یو شاعر ویلو بس تاغین آیت او دین جوړ کا ولی هغه ویلي زرینه خبردار دی ولی نه مانی اوس کدی ویل چې کولی نه دی وسو کافر شو ولی د غم جنس شعر نه مانی عجیب انصاف دی کدا سی شی بیا غراواله بیان القرآن د سیدی سے هغه زی پزی لیکلی دی الله ډاکټر علامه اقبال کی گستاخیه هغه د علامه اقبال سے بشار راغون کړی دي چې کوم ځای هغه غلطی شوی ده د باری تعالی واره کې سلفاظ ویل هغه ورته راغون کړی وي د گستاخی کړی ده د حضور صلی الله علیه وسلم بارکه د سویل شوی اشیر راغون کړي چې بیان القرآن کې د ګستاخی کړي دا راوړوي فیرز د بیان القرآن د سیدی بریلوی عالم دی
هغه د علامه اقبال غوندې شاعر سره حساب کړي دی لګیا دی او دی مونږ ته یو امی سړی ارشم والله ته رسول بس داغه شعر نه مونږ شیخ سے په کافر شوی الله هم پوي کوي انصاف او خلق وصلی الله علی خیر خلق محمد